ننګرهار ولایت درونټې ته راغلي یو. دلته به د ځوانانو سره د زړه خواله او ګپ شپ شاګردان دي 12 14 14 15 شلو پورې ما سره شاګردان کار کوي. ډېر ښه ته ورته پخې او متل وویل. سلامونه او نیکې هیلې د میشه بهار یوټیوب چینل قدرمندو او خوږو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمندو لیدونکو د ننګرهار ولایت سروړ د ولسوالۍ اړوند درونټې ته راغلي یو. دغه موږ چې چېرته راغلي یو او زه ولاړ یم دغه ځای کې دې ته د درونټې د ځوانانو پارک وایي. نو نن د جمعې ورځ ده، زیاتره ځوانان دغلته د چکر دپاره راځي. موږ هم په نننۍ خپرونه کې دغلته راغلي یو تر څو په نننۍ خپرونه کې په دغه پارک کې د ځوانانو سره ګپ شپ ولګوو او د زړه خواله ورسره وکړو. تر وروستۍ پورې زموږ ملتیا وکړئ. قدرمندو لیدونکو تر څنګ را سره یو ځوان ناست دی، ده سره به هم د زړه خواله وکړو چې دا له کوم ځای څخه د درونټې د ځوانانو پارک ته راغلی. وروره سلامونه، جوړ په خیر. السلام علیکم، جوړ وروره په خیر قرار ده. زه مزار شریف نه راغلی یم، د دې دوه ځوانانو واده ولو. همداسې بیا دوی ویلي دې ځوان او دې ځوان نه یو هغه دی یو دا دی. ښه که لیدونکو ته خپل نوم واخلې، ستاسو نوم مبارک. نوم مې جمعه خان. جمعه خان. بله. او د همدې ځای اصلي اوسېدونکی که نه؟ د بلخ اوسېدونکی یم، بلخ ولایت. بلخ. څنګه ده د دې ځای موسم او آب و هوا څنګه ده؟ مخکې خو جلال آباد کې ډېره ګرمي وه، اوس خو ماشاءالله موسم برابر شوی. نو لیدونکو ته هم لږ معلومات ورکړه تر څو ځوانان دغه پارک ته چکر ووایي، ځکه اوس خو موسم ډېر برابر دی. موسم خو نامې خدای ډېر ښه موسم دی، ښه نه دومره ګرم دی او نه دومره یخ دی. هېڅ شي ته اړتیا نشته چې مثلا جامپر واغوندې یو شی واغوندې، ښه معتدله هوا ده، ډېر ښه ساحه هم ډېره ښه ساحه ده. دې ځوانانو سره راغلي یاستو نو پرېږدئ چې دې نه بعد څه کېږي چکر ته. ډېر ښه وروره. څه مصروفیت لرې؟ کاروبار چې کوې؟ نه شغل آزاد لرم. اوزګار مطلب؟ اوزګار یم. مکتب پوهنتون چې نه لولې؟ نه هېڅ شی مې. لیدونکو ته به څه لرې؟ کوم شعر بیت در سره یې ټپی مهرباني شعر خو تر څو دغه خپرونه لږ جالبه شي که نه خوندوره شي. ډېره ښکلې راځي خو هېڅ شی نه لرم زه بس. ته یو کوشش خو وکړه ځه. نه کېږي نه. ډېره مننه. لیدونکو تر څنګ را سره بل ځوان ناست دی، ده سره به هم د زړه خواله وکړو. وروره سلامونه، جوړ په خیر. وروره ښه خبرې لږ تیز وکړه چې اواز دې مطلب شي. صحیح ده؟ جوړ یې؟ خیرت دی. شکر دی. که نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې هم وپېژني. شوکت دی. شوکت خانه څنګه یې؟ ژوند ښه تېرېږي؟ شکر دی الحمدلله. واده ستا هم دی که د هغه دی یوازې؟ زما هم دی او د هغه هم. ماشاءالله. تاسو ته بیا مبارک یې. نو د واده نه مخکې په چکر وتلې پارک ته؟ نه واده نه وروسته سهار واده. واده مطلب شپه تېره شوې ده؟ ښه، ډېر ښه. او څه به لرې لیدونکو ته؟ تا خو واده هم نه وی کړی، کومه خاطره در سره وي خوږه ترخه یا شعر بیت مهرباني؟ نشته خط. یو کوشش خو وکړه ځه. ستا خو په ذهن فعال یې ځکه واده دې هم تازه کړی. نشته غلط دی. نه غلط دی، که زه مشکل نشته، هغه به اصلاح کېږي بېرته. مننه وروره، خیر اوسې.
قدرمندو لیدونکو ترڅنګ را سره یو ځوان ولاړ دی، تاسو ګورئ چې دغلته جوار پخوي، د ښکلي وطني جوار دي، دغلته یې پخوي او ځوانان اخلي. ده سره به مرکه وکړو چې د ده کاروبار څنګه دی. وروره سلام، جوړ په خیر. وعلیکم السلام، څنګه وروره؟ شکر دی، خپله ښه یې انشاءالله جوړ یې. الله رحم دی. ستاسو نوم څه دی چې لیدونکي دې وپېژني؟ زما نوم نوید الله دی. نوید الله وروره څنګه یې، کاروبار دې څنګه دی؟ الحمدلله، شکر دی. د ورځې به څومره مزدوري کوئ؟ د ورځې 400 روپۍ 300 روپۍ پاتې کېږي. او جمعې ورځ دلته بیروبار زیاتې، مطلب سودا یې ډېره کېږي، که دا نورې ورځې هم ښې؟ ټوله ورځ یو شی ده موږ سره. جمعې ورځ خو زیاتره خلک روزګار یې که نه، ډېر نه راځي جمعې ورځ ښه ده. چې څومره جوار به خرڅېږي د ورځې په جریان کې؟ یو بوجۍ وځي. یو بوجۍ تقریبا یو بوجۍ به څومره جوار اخلي؟ یو بوجۍ 500 روپۍ اخلي، 400 روپۍ. او تاسو ته دغه جوار بوجۍ په څو راځي؟ 400 روپۍ 500 روپۍ راځي. او څو جوړېږي بیا پرې؟ 1000 روپۍ 950 روپۍ. که لیدونکو ته څه غوښتل لري او ورته څه پیغام لري نو مهرباني. دا نور خو څه غوښتنه نشته سره. مننه، خیر اوسه. ښه شه. دکان ته راغلی محبت لغمانه رستوران. دلته چې دی رستوران دی، هوټل دی، تازه وطني ماهي دغلته پخېږي. وروره سره تر څنګ ولاړ دی، ده سره به هم مرکه وکړو. وروره سلام، جوړ په خیر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وروره ښه یې، صحت ښه دی؟ شکر دی الحمدلله. تاسو ښه اوسئ، خپله ښه؟ مننه، خوشحاله اوسئ. که لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ، ستاسو نوم مبارک. زما نوم شوکت د فیض محمد زه یم. استاده څنګه دی، کاروبار دې څنګه دی؟ پخوا کاروبار ډېر ښه و، نسبتا کله چې د حکومت چینج شو نو اوس کارونه داسې کمزوري دي، نو تر فعلا لپاره نه. تاسو دکان خو د ځوانانو لپاره سره نږدې هم دی، د خو بیروبار زیات دي، نو څنګه کاروبار صحیح نه دی؟ مخکې به سیاست راتلی باغوش ته، او باغوش بند ده، نو اوس څوک هر څوک خپل فامیل راوړي، اجازه نه ورکوي چې داخل شي. په دغه خاطر باندې دلته دې راسته کې دا باغوش بند ده، څوک دومره نه ګذشت نه کوي، نه راځي. څه به لرئ لیدونکو لپاره، که څه غوښتل لرئ پیغام ورته لرئ نو مهرباني. پیغام دا ده چې زمونږ دا وطن د 50 کاله کېږي چې بدبختۍ سره د باید دا ټول یو موټی سي، د خپل وطن د دغه حالاتو نه باید وباسي، نه د چا غلامي باید نور وکړو، نه د چا غلام پاتې سو. دغه ځوانان ته ما دغه هیله ده که د نشي توکو هم استفاده نه کړي، د دغه وجه که تعلیم وکړي نو زمونږ د هغه افغانستان راتلونکي به ډېره ښه وي. ډېره مننه وروره، خیر اوسې، بریالی اوسې. تاسو سره زمونږ سره قدرمندو لیدونکو، ګنډېری یا ګني نو ورو چې ګنډېرو دکان دغلته جوړ کړی او وړوکی، ده سره به هم ګپ شپ ولګو. وروره سلامونه، جوړ په خیر. سلام علیکم وروره، ښه یې؟ شکر دی، خپله ښه یې، جوړ یې؟ شکر دی ګرانه. وروره نوم دې څه دی؟ بخت الله. بخت الله وروره، څنګه یې، کاروبار دې څنګه دی؟ والله شکر دی ګرانه. داسې د ورځې به څومره ګنډېرې خرڅوي ته؟ وځي به دا 3-4 ګېډۍ وځي، بس ساعت یې تېروي. لکه د من په 4 ګېډۍ یا 3 ګېډۍ به څومره راځي؟ یعنې من په حساب 40 منه راځي. 40 منه. او دغه پلي بازار څنګه دی، خرڅېږي که نه؟ پلي هم ښه دی والله، بس خرڅېږي، هغه هم بس د ورځې 4 پاکټه دا هم وځي، بس بازار چې مې ورځ بیا ښه وي. دا اوس نیمن دي؟ هو دا نیمن دي، دا 3 کیلو دی، خوا دې نیمن دي. او دا په څو ورکوئ من؟ دا وروره من چې دی پوه شي په 1000 روپۍ دی، او دا نیمن چې دی په 420 روپۍ دی. دغه خلطه یې
دا وسه به یا زراعتي دا دي زراعتي دي، فاطمي چې یا پاکستاني دي، هغه بیا 5.5 من دی. څنګه یې خپل کاروبار کې خوشاله والله یې؟ شکر دی الحمدلله، بس ډېر خوشاله یم. کارونه مخکې نه ښه شوي که خرابه شوي؟ والله موږ همغه کاروبار دی شو. زه ښه دی وروره، بریالی اوسئ. که لیدونکو تاسو څه غوښتل لري یا ویل ورته لري، مهرباني. بس څه خو ووایم. مننه، خیر اوسئ. سلامت. قدرمندو لیدونکو ترڅنګ را سره یو بل کاکا ولاړ دی. دا هم دغلته دکانداري کوي. تاسو ګورئ چې دغه پلي ګوړه او وړکۍ خوراکه فروشي ده. د سره هم مرکه کوو. کاکا سلام، جوړ بخیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورخاص قراری صحت مو ښه ده؟ شکر دی کاکا، خپله څنګه یې جوړ یې؟ الحمدلله د الله احسانات دی. ژوندی اوسئ. که لیدونکو د خپل ځان ور وپېژنئ، ستاسو نوم مبارک. زما نوم سید مولا جان ده او د کابل اوسېدونکی یم او ولسوالي سروبی ده. فی الحال په درونټه کې اوسېږو. کاکا که راته ووایې څنګه دی دکاندارۍ حساب څنګه دی؟ الحمدلله به دغه وخت نه بعد لکه د میزان نه بعد اقرب خو دې وخت کې زموږ سیزني ګوړه پلي همداسې ګني شړشمو تیل زیتونو تیل دغه شی موږ دغه وخت کې دلته فروخت لرو. الحمدلله ورسته بلې تیوا څومره یخېږي زموږ کاروبار ښه کېږي. مطلب د کابل ښار چې کوم اوسېدونکي جودیز څخه ځي که نه توفه وړي یا ډېر ځان خلک ځي، د کابل په یخوالي سره ستاسو بازارونه هم ښه کېږي؟ بیخي الحمدلله څومره تیوا یخېږي زموږ هغومره فروغ زیاتېږي. کابل نه څومره خلک دېخوا راځي هغومره زموږ کاروبار مخې ته ځي الحمدلله. داسې ګوړه او پلي دا خو ګرم دي که نه، او د همغه سمون سره موسم سره دا شي نه سوداګانې ښه کېږي الحمدلله. کاکا که راته ووایې څومره وخت کېږي دلته دکانداري کوي؟ دلته تقریبا داسې ووایي چې دا 9 کال دلته کاروبار کومه. ماشاءالله بیا خو ډېر وخت کېږي دکانداري. که لیدونکو ته څه غوښتل لري او څه پیغام لري، مهرباني. پیغام دا ده باید چې هر کاروبار څوک کوي په حلاله توګه سره کاروبار وکړي او رزق حلال عین عبادت ده او هر بیپار ته هغه شی ورکړی شي چې هغه صحیح شي. کوم شی چې ځان ته خلق خوښوي باید بل مسلمان ته هغه شی خوښوي. دا الحمدلله دلته دا 9 کاله کاروبار کومه او ورسته بل زما کاروبار ښه کېږي الحمدلله. او نور به زیات نه وایي چې دام کړي خو پکې ښه خوشحاله وي الحمدلله. ډېر وخت کېږي بس د ورځې بلې زموږ بیپاران زیاتېږي او کمیږي نه. داسې وخت راځي چې موږ ته هغه جنس هم رسوی نه شو کاکا. داسې ټایم مو راځي الحمدلله. مننه کاکا، الله پاک د نور هم تاسو په کاروبار کې برکت واچوي. کور ودان چې موږ پرې وخت راکړي. ډېر مننه، الله هم ژوند کې برکت واچوي. خوشحاله اوسئ. قدرمندو لیدونکو ترڅنګ را سره یو بل ورور ولاړ دی. دا هم دغه له جوار پخوي. تاسو به د کابل جلال آباد لاره باندې دا د روټه کې چې کوم جوار خرڅېږي نو دغه ورور هم دغه د جوار پخوي. د سره هم
یو څه خبرې کوو. وروره سلام جوړ په خیر. سلام جوړې په خیر کراري ده صحت ده ښه ده شکر دی خپله ښه یې جوړې. د الله فضل ده په خیر هم ولیدئ. مننه. که نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني. ستاسو نوم مبارک. نوم مې ده حمدالله همدرد. حمدالله همدرد. ها همدرد صاحب څنګه دی کاروبار دې څنګه دی؟ الحمدلله شکر ده 1000 بار الله نه راضي وکړي. ډېر ښه. داسې د ورځې په اوږدو کې به څو بجې جوار وباسئ تاسو؟ بس ورځې چې اوږدې وي د اوړي 14 14 15 12 دغه اوس چې ورځې لږ لنډې شوي دي 10 دانې 12 دانو اوس هم داسې 9 پورې پخو پکې. او تاسو سره نور شاګردان مصروفه دي کار کې کنه؟ شاګردان دي 12 14 14 15 16 پورې ما سره شاګردان کار کوي. ډېر ښه. ته ورته پخې او مطلب هغوی وباسي. یو مې را سره بل رور دی چې بیروبار زیات شي نو بیا بل بټ ته مو راچو د ټولو پکې ښایسته مزدوري ګزاره روانه. او ستاسو کاروبار ژمي کې ښه یې که اوړي کې؟ ما خو الحمدلله بس ژمي کې په دې ښیو چې عوام یخ یو موږ هم ورسره ګرم. اوړي کې لږ ګرمي زیاته وي نو بس کار اوړي کې ښه کېږي. او دا خو غټه ترانزیټي لاره دلته سودا به زیاته وي پکې؟ بیخي زیاته ده. بل د موږ خلکو ته دا فایده ده چې په دې لاره ځي خوار غریب مظلوم ځي نو هوټل کې د هغه وسه نه کېږي چې ډوډۍ وخوري. دغه یو جوار په 10 روپۍ والي تر کابله د هغه معده چلش کوي پې بس چاره یې پې کېږي. که لیدونکو ته وروره څه غوښتل لري او څه پیغام لري نو مهرباني. بس پیغام دا ده چې الله دې خپل ملک کې امن راولي. الله پاک دې دغه خپل ملک موږ ته ګلې ګلزار وګرځي. نو غواړو چې دغه خپل هېواد الله جوړ کړي. دغه لرې مسافریو ته د الله موږ ته ضرورت نه کړي چې موږ بیا لاړ شو په لاره کې ذلیله کېږو ټکول کېږو وهل کېږو. نو زه وایم چې خاورې دي دغه خپل ملک یې جارو کړو باید د خپل ملک ته په درنه وګورو. انشاءالله موږ به هېڅکله ناکام نه راځو انشاءالله. مننه استاده خیر اوسه. ژوندی اوسئ کور ودان. قدرمندو لیدونکو د ورور دکان ته راغلي یو. تاسو ګورئ چې دلته د سبزۍ دکان دی او دغه سلاد هم دغلته خرڅېږي. د سره هم یو څو خوږې خبرې کوو. وروره سلام جوړ په خیر. وعلیکم سلام خیر و جوړ په خیر کلار ده. مننه. شکر دی. خپله څنګه یې؟ ښه شکر ده والا کلاره کلار ده خپله خیر. که نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې هم وپېژني. ستاسو نوم مبارک؟ اسرار محمد. اسرار محمد. څنګه یې کاروبار سره څنګه یې؟ ولا شکر ده ښه ده ګزاره کوي نو. لکه د ورځې به تاته څو روپۍ پاتې کېږي مزدوري؟ بازارونه دي نو بس کله 200 300 1500 پورې پاتې کېږي لکه چې بازارونه ښیي. چې بازار نه وي بس ناست وي لکه یو ورځ مال راوړو 2 ورځو کې 3 ورځو کې خرڅوو. کارونه لکه ډېر بېتوره شوی ده. او سږ کال خو ماشاءالله دغه ترکاري په افغانستان کې ښه پرېمانه شوي دي لکه رومیان بانجان همدارنګه بادرنګ کرم دا شیان دا ټول به د وطن محصولات دي خپل او خپل د وطن مالونه دي دا ټول انشاءالله. پیاز رومیان بادرنګ شو لکه دا خپل د وطن دار سو. لکه مخکې به چې د نورو هېوادونو نه موږ واردول افغانستان ته که نه بیا بل د تاسو اخیسته د هغې په نسبت خو اوس یو څه ارزانه شوي که نه؟ ډېر ارزانه شوی ډېر سهولت پیدا شوی دی. داسې چې ښه ورځ برابره شي تاسو به څومره مزدوري کوئ چې ښه ورځ برابره شي؟ چې بازارونه ښه شي لکه دغه 1500 شپږ روپۍ کېږي لکه چې ښه بازارونه وي. او داسې لکه اوس چې یو ورځ کې خرڅ شي ښه ده بیا 1500 شپږ 1000 روپۍ هم پاتې کېږي. او چې 2 ورځو کې 3 ورځو کې پاتې شي هغې نه لکه خرچې کېږي لکه چې نه پاتې کېږي. او څنګه یې خپل کاروبار کې خوشحاله یې؟ شکر ده والا بس الحمدلله. ډېره مننه وروره. ډېره مننه. که اخره کې لیدونکو ته څه غوښتل یا پیغام ورته لري نو مهرباني. بس شکریه ادا کوو لکه ټول
مننه خیر اوسه ډېره مننه. لیدونکو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ د تورونټي څخه. هیله ده چې د دغې خپرونې څخه مو په پوره معنا خوند اخیستی وي. د دغسې نورو جالبو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره درسره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د لیدو مو ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ.